سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست یو نن یکشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې 14مه چې د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر له 15مې سره برابره ده شبنم وزریم او تاسې ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي د ټرمپ له لوري غزه کې د سولې هوکړه سره لدی چې ډونالد ټرمپ د اسرایلی هوایي بریدونو د درولو غوښتنه کړې بمبارۍ په شنبې ورځې هم روانې وې او لږ تر لږه 80 کسان پکې ووژل شول اوکراین سره د امریکا پوځي مرسته او د پوټین غبرګون پوټین وایي چې د امریکا له لوري اوکراین ته د مزایلو ورکړه به د واشنګټن او روسیې اړیکې له منځه یوسي او د نیپال په ختیځ کې د بارانونو له امله لږ تر لږه 18 کسان په یوه ورځ مړه شوي دي اوس هم بشپړ خبرونه ډونالد ټرمپ کوشنر او ویتکوف مصر ته د غزې د سولې هوکړې د منځګړیتوب لپاره لیږي کوشنر د ټرمپ زوم او د اسرائیل کلک ملاتړی دی او صهیونیستی د دې لیږل مصر او منځني ختیځ ته دا معنا چې د اسرائیل غوښتنو ته د مصریانو ملاتړ راخپل کړي سره له دې چې ډونالد ټرمپ د اسرائیلي هوایي بریدونو د درولو غوښتنه کړې بمبارۍ په شنبې ورځې هم روانې وې او لږ تر لږه 80 کسان پکې ووژل شول د فرانسې 24 راپور له مخې د غزې جګړې د پای ته رسولو خبرې اترې به په مصر کې شدت ومومي وروسته له هغې چې حماس اعلان وکړ د ټرمپ د سولې پلان ځینې برخې منلې دي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل مذاکره کوونکی پلاوی قاهره ته لیږي ترڅو د امریکا هڅې رهبري کړي په داسې حال کې چې د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو تایید کړه چې د اسرائیل یو پلاوی هم مصر ته روان دی ترڅو تخنیکي جزئیات وروستي کړي نتانیاهو د شنبې په ورځ وویل د دوی هدف دا دی چې خبرې اترې په څو ورځو کې خلاصې شي خو ټینګار یې وکړ چې اسرائیل به له غزې څخه بشپړ وتل ونه مني او پوځ به لا هم ځینې سیمې کنټرول کړي نوموړي زیاته کړه چې حماس به په پای کې یا د ډیپلوماټیکې لارې او یا هم د پوځي له لارې له منځه یوړل شي بل لور حماس د جمعې په شپه اعلان وکړ چې د ټرمپ د وړاندیز شوي تبادلې پلان له مخې د ټولو یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو منظوري ورکړي چې په لومړي پړاو کې به یرغمل شوي کسان د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې خوشي شي سره له دې چې ټرمپ د اسرائیلي بریدونو د بندولو غوښتنه کړې بمبارۍ په شنبې هم روانې وې د غزې د مدني دفاع ادارې ویلي لږ تر لږه 80 کسان په بریدونو کې وژل شوي دي دغه راز د مصر د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې قاهره به د فلسطیني ډلو یوه لویه غونډې کوربهتوب وکړي ترڅو د جګړې وروسته د غزې د راتلونکي په اړه خبرې وکړي د غزې د ټرمپ پلان له غزې سره هیڅ تړاو نه لري په الجزیره ټلویزیون کې شناند نورمن فینکلسټن د مارک لیومنت هیل سره په خبرو کې وویل چې د ټرمپ پلان تر اوسه تر ټولو کمزوری دی او د عدالت هیڅ لاره نه ښیي د امریکا ولسمشر داسې پلان خپور کړی چې له مخې به غزه د یو سولې د بورډ تر مشرۍ لاندې وي چې مشري به یې ټرمپ کوي که څه هم ځینو نړیوالو حلقو دا پلان هرکلی کړی خو ډیرو پوښتنه کړې چې دا پلان ولې د فلسطینیانو له مشورې پرته جوړ شوی او د فلسطین د دولت جوړېدو هیڅ تضمین نه لري دا په داسې حال کې ده چې نتانیاهو ژمنه کړې چې له غزې به په بشپړه توګه نه وځي نو پوښتنه دا ده آیا دا معامله به رښتینې سوله راولي او که اوسنی حالت به لا ټینګ کړي پوټین وایي چې د امریکا له لوري اوکراین ته د مزایلو ورکړه به د واشنګټن او روسیې اړیکې له منځه یوسي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین وایي چې د امریکا متحده ایالاتو له لوري کیف ته د ټوماهاک مزایلونو د لیږلو احتمالي پریکړه د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې خرابوي یا لږ تر لږه هغه مثبتې اړیکې چې رامنځته شوي دي له منځه وړي د امریکا مرستیال ولسمشر جې ډي وانس د سپټمبر په 28مه تایید کړه چې واشنګټن د ټوماهاک کروز مزایلونو د نورو ناټو هیوادونو ته د ورکولو په اړه خبر کوي څو هغوی دا بیا اوکراین ته ورکړي د هغه په وینا وروستۍ پریکړه به د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا وشي
د نیپال په ختیځ کې د بارانونو له امله لږ تر لږه 18 کسان په یوه ورځ مړه شوي دي. پولیسو نن وویل چې د تیرو 24 ساعتونو په جریان کې د ختیځ نیپال په ایلام سیمه کې د سختو بارانونو، سیلابونو او ځمکې ښویېدنو له امله لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي. کوشي ولایت د پولیسو ویاند وویل چې ممکن د تلفاتو شمیر نور هم زیات شي، ځکه لا هم د زیانونو ارزونه روانه ده. د یوازې د لومړنیو راپورونو پر بنسټ معلومات دي. د نیپال ټولې 3 امنیتي ادارې، نیپال اردو، وسلوال پولیس ځواک او نیپال پولیس د اغیزمنو سیمو په ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. د هایدرولوژي او هوا پیژندنې ادارې راپور ورکړی چې د 7 سیندونو د اوبو سطحه لوړه شوې ده. چارواکو خبرداری ورکړی چې د سیلابونه ښایي ښارونو او سړکونو ته ننوځي. خلکو ته سپارښتنه شوې چې د سیندونو له غاړو سفر ونه کړي. سږکال نیپال ته د عادي نه زیاتو موسمي بارانونو وړاندوینه شوې وه، خو د بارانونو بڼه بدله شوې ده. معمولا موسمي بارانونه د جون نه تر سپټمبر پورې وي، خو اوس یې له ختمېدو وروسته هم دوام موندلی. د طبیعي پیښو د خطر د کمولو او مدیریت ملي اداره وایي سږکال شاوخوا 2 میلیونه کسان ښایي د موسمي بارانونو له امله اغیزمن شي. شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د هیواد د دفاعي وړتیاو د دوامداره پراختیا غوښتنه وکړه. د کوریا د مرکزي خبري اژانس راپور ورکړی چې شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د هیواد د دفاعي وړتیاو د دوامداره پراختیا ټینګار وکړ. کیم جونګ اون د اکتوبر په 4مه په پیونګیانګ کې د دفاع پرمختیا 2015 په پوځي تجهیزات نندارتون کې خبري وکړې. هغه وویل چې دغه نندارتون د شمالي کوریا د وسلوالو ځواکونو په ځانګړي ډول د اټومي مخنیوي توان وروستي پرمختګونه ښیي. کیم جونګ اون ټینګار وکړ چې موږ باید هیڅکله د هیواد د دفاعي وړتیاو پر لوړې کچې بسیا ونه کړو او نه باید دا پروسه ورو کړو. د نوموړي په وینا پوځي وړتیاوې باید په پرله پسې توګه وده ومومي، ځکه دا د هیواد د سولې ضمانت دی. نوموړي زیاته کړه چې د متحده ایالاتو او د سویلي کوریا ترمنځ اټومي پوځي یووالی په چټکۍ سره پرمختګ کوي. نړیوالو ګواښونو ته په غبرګون کې کیم جونګ اون وویل چې متحده ایالات د کوریا ټاپووزمې په جنوب کې خپل پوځي حضور زیاتوي ترڅو که اړتیا وي پر دښمن مخکنی برید وکړي. بهرني خبرونه هم دومره وو. د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله پامان.